أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا او یکریومگا بینهم د دې پمنځ کې وبین القرى التي او پمنځ د کلو هغه کلو کې بارکنا چمګه برکت اچولې او فيها باغې کې شام ته اشاره ده. کوم ځکه چې د برکت د اسمه ذکر راشي شام او د فلسطین علاقہ یعنی د دې علاقہ د سبا د یمن او د هغه د شام د دې کاروبارونو لارې د روډونو د دې فيها باغې کې قران کلی ظاهرتن چخکارو وقدرنا او موږ اندازه کړی وی فيها باغې کې السير لارې موت اندازه کړی وی بیا د دې څه اندازه کړی وی د دې به مفسرینو توجیهات کړی دي دا چې لارې دشت نه وي دغه چې بدشتو کې بیا مزل ګران وي نو الله تعالی ځای په ځای هغه ته د آبادی بندوبست کړو نو چې کله آبادی وي نو مزل آسان وي پړاو آسان وي دغه خوراک آسان وي بهرحال د سفر دی لپاره د ګران او یا د سختی باعث نه وو بلکې سفر په خپل دی لپاره د خوشحالي او د اسانتي ذریعہ و لکه څنګه چې موږ چکر ته ځو سواتا داران تا وغیرہ وغیرہ نو سفر کو په خپل سختی د ډیره زیاته خو چې داسې ځای ته ځي سړی نو دا سفر په خپل د چکر ذریعہ او د سکون ذریعہ جوړ شي بیا نو د دې لپاره ما دا سفر د آرام او د دې لپاره د سفر ما د خوشحالي ذریعہ ګرځولې و دا خو د دې لفظي مراد شو او مقصدی مراد ته نه څه دی الله تعالی دې ته په کاروبار د لپاره د شام او د دې سره داسې تعلق جوړ کړي او د لارې ورته اسانه کړی وي چې دې په اسانه سره تعلق کولای شو او چې کم ملک اندرونی طور باندې یا بیرونی طور باندې لارې اسانه وي فراخ وي خلک قربان تک را تک اسانه سره کولای شي امپورټ ایکسپورټ ور باندې خکېږي داغي تجارت او داغي کاروبار د ډېر اوچت وی اعلی وي نظمه کې داسې بهترین ور کړی و او کاروبار می داسې بهترین ور کړی و دیتا هغه طرف ته اشاره ده نو بیا چلو شو دا غي وقدرنا فيها السير بیا موږ ویلو سیرو چې ګرځي فيها بده کې لیالي د شپې او ایامن او ایامن او د ورځې امنين په امن سره تاسو باندې وډاکی او خطرې یا بل څه خبره به هم نه فقالوا ندي اولی ربنا اے رب زمونږه باعد لری کې بین اسفارنا په منځ زمونږه سفرونو کې وظلمو او دوی ظلم وکړو خپل دعا وکړه چې الله د موږ د اجتماعي د موږ تلری کې دا د الفاظ او بعض مفسرین فرمایي چې باقاعده په خلی د دعاګانې وکړلې دي او بعض وایي چې نه دا دعاګانې نه وي د دې چې باقاعده دی ویلو بلکې دا د دوی ناشکری ته الله تعالی اشاره وکړه چې دوی ناشکری وکړه او دا ناشکری داسې ده لکه سړی په خپل الله ته وایي چې رانه وایخلې یعنی یو نعمت ته درکړې ده او ته ناشکری کوي نو دې مطلب داسې دی چې کني الله ته په خپل وایي چې رانه وایخله نو دی وجنه ناشکری مکه وای الله دې موږ تاسو بچ کړي د ناشکری نه ولادي معاف کړي وظلموا او دوی ظلم وکړو انفسهم خپل ځانونو سره فجعلناهم بسقل موږ دوی احادیث کیسه افسانه واقعي یعنی حقیقت بزمه کې ختم شو صرف کې صفات شو لکه موږ اوس کې سبا بیانو ومزقناهم او موږ ټوکړي ټوکړي کول دوی کله ممزق په پورا ټوکړي کول سره خمه زری زری ان یقینا فی ذلک بدیک لآیات نشانات لكل صبار اندهر صبر کون کی شکریا ادا کون کی د پاره ولقد بتاکی سرا دا آیاتم ګران دي خو ډیر ضروری ده د آیاتم د کول پتاکی سرا صدقا رشتیا اومندا د ابلیس خبره صحیح شولا ټیک شولا علیهم بدوی باندې ابلیس تصدیق وکړو په دی باندې ابلیس څه شي ظنه ګمان د هغه د ابلیس چې دی باره کې کم ګمان کړي او چې دا خلق وزر په ناشکری کې دوکه کما نو ابلیس کامیاب شو داغه ګمان رښتیا ثابت شو او د ابلیس ګمان چا رښتیا ثابت کو د قوم له رښتیا ثابت کو هغه د سبا رښتیا ثابت کو
نو فتبعوه بس دې پیروي وکړه د هغه ان د ابلیس الا مگر فریقا ویډلې من المؤمنین د مؤمنانو نه وما كان او نو له دې د پاره ان ابلیس د پاره علیهم بدوی باندې من سلطان زور الا مگر لنعلم دې د پاره چې موږ او پیجنو معلوم کو من چې څوک یؤمنو ایمان راوړي بالآخرت په آخرت باندې ان ابلیس دې په زور مجبور کړی نو نه مجبور کول شول خو موږ خو آزاد پر خو دې د پاره چې پته ولګي چې ایمان څوک راوړي ممن اغه چانا هو چې اغه من حد اغینا فی شکن په شک دی وربک او رب دستا علی کل شیء حفیظ په هر شی باندې نگهبان دی قل ادعوا الذین زعمتم قل ويا اے پیغمبر ادعوا چراو غړی الذین اغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دون الله سوا د الله تعالی لا یملکونا چې مالکان ندي هغوی مثقال ذره په برابر د یو ذره فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزمکه کې وما لهم او نشته غوی د پاره فیهما په دې دواړو کې ان اسمکه او اسمان کې من شرکن څه شرکت وما له او نشته هغه د پاره یعنی الله د پاره او نشتا الله د پاره منهم دا غوینا من ظهیر څوک مددگار او نه الله ته ضرورت شتا ولا تنفع الشفاعه او فائدہ ورنکی الشفاعه سفارش عنده د الله بنز باندې یعنی الله سره الا مگر لمن اغچاتا ازنا چې اجازه کی له اغتا چاته چې الله اجازه تو کی د سفارش هغه به بیا سفارش کوي او چې الله اجازه تو نه کی نو په خپل ځان خدا اډو د خبرو د आवाज اختیار هم لري چې आवाज وکي आवाज هم نشي کولای چې ځای چې سفارت دومره لوی خبره حتی تر هغه وخت پورې اذا هر کلا فزع چې لری کړل شي هغه hebat عن قلوبهم د دې د زړونو قالوا نذي بوای ماذا قال ربكم سوى رب دستاسو سوى رب دستاسو قالوا نذيب اوي الحق حق خبر يوقللا وهو العلي الكبير او داله تعالی وچد او لوی ده د دې باره کې د آیت ولا تنفع الشفاعه لګ ګرانم دې لګ توجه تاسو غواړي خامخه چې دې د باره به څوک سفارش نه کوي الا دا چې الله اجازه کوي او بیا ورپسې الله فرمایي حتی اذا فزع ارکل چې لری شي د دې زرونه هغه hebat لری شي بیا پختنه کوي چې څو ویلي نو دینه دا معلومیږي چې کومه د اندازه لګولې د مفسرینو هغه دا چې دا سړی به اجازه غواړي د سفارش لپاره او چانه چې د اجازه غواړي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه یا د شهید لپاره چې کوم الله وعده کړی دا یا د قران بیانون کې او حامل لپاره الله تعالی چې کوم وعده کړی دا هغه به الله تعالی ته دعا وکړي سوال وکړي چې الله ماته اجازه راکړي چې د سفارش وکما او بیا به هغه باندې hebat په ټوله باندې به نو چې hebat لاړ شي بیا به پښتنه وکي چې الله زما د سفارش باره کې ته جواب درکو یعنی ته اجازه ملاو شو الله څه ویلي نو هغه به ورته الحق صحیح خبر او کړل الله او دینه دا اشاره ده چې کني الله تعالی ته باره کې ماته اجازه راکو یا رائے نکو نو چې رائے نکوم نو الله صحیح ویلي ته به د قابل نه او کرای کړو نو صحیح ویلي الله تعالی ته په حقیقت قبول کو دا هغه د خپل خبرو منځ کې چې کوم انسان ته یو خلا غوندي پیدا کیږي د هغه په بنیاد باندې خود دې یو حدیث ته هغه باره کې دا خبره به نور واضحه شي ترمذی شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی د یو کار فیصله وکي نو فرشتي د هغه خبره د پاره د عاجزی په بنیاد باندې خپل وزري داسي اوهي لکه څنګه چې زنجیر په یو کانی باندې داسې راکږي او هغه یو आवाज کوي هم دا غرنګي هغه وزر دړ پیدو هغه आवाज وشي لکه څنګه چې کانی باندې زنجیر راشي بیا چې کله فرشتو ته هوش راشي دا د الله د حکم د الله تعالی د حکم چې کله بیانې په دی باندې هغه hebat کیفیت چې کوم راغلی بیا هغه لري شي چې کله لري شي نو بیا فرشتي یو بل پښتنه وکي چې الله څه فرمایل او بیا ورته فرشتي یو بل د جواب وکي چې هر څه فرمایل حق یو فرمایل اې د الله تعالی خبره کول د هغه روب د هغه دبدبا د الله شان د الله قدرت دا دومره لوی دی چې څوک خبره هم نشي کولای او دا دومره سختی چې الله دلته بیانوي یا په دې حدیث کې بیان شوی دا د دې لپاره چې ته یوازې په سفارش باندې تمکین نه
چې په دې تمناستي او په دې تم باندې خپل غلط کارونه کوه ګناهونه کوه چې کنه ځا فلانه په اخلاص صحیح او فلانه په سفارش کی وغیرہ هغه بنیاد باندې الله تعالی دلته خبره کړی دا قول ورته او یا من يرزقكم